پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا د همدردۍ میاشته ده او دا د مسلمان د غمخوارۍ میاشته ده. دی کې د مسلمانانو مدد کول، دی کې د مسلمانانو نصرت کول، او چې کوم چاته الله تعالی دې میاشته کې د مسلمان نصرت او مدد ور نصیب کړي د هغې زندگی به په قیامت کې ډېره وسایي. ځکه به وسایي چې د قیامت میدان کې به د پیغمبر د حوض کوثر څکه د هغې په نصیب او د پیغمبر حوض کوثر داسې مبارک دی چې د هغې څکه د چا په نصیب سوله د هغې د قیامت میدان بیا وساس. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې متعلق بلکې د عام زندګۍ متعلق من نفس عن مؤمن کرب من کرب دنیا، یو سړی په دې میاشته کې یا په عام زندگی کې د یو مؤمن سره د دنیا د مشقت او د دنیا تکلیف په خپل کومک او نصرت باندې لري کوي. هغه یا د په قریبانو کې دی یا هغه د په همسایګانو کې دی یا هغه د په متعلقینو کې دی. د په خپل زندگی کې ولې دی چې هغه په مشقت کې دی، هغه په تکلیف کې دی، د هغې زندگی ډېره ستړې ده او هغې د ډېرې ستړیا سره مخامخ دی. نو بیا خو الله تعالی ته د دې عمل داسې محبوبي نفسه الله عنه کرب من کرب الدنیا والآخره، الله تعالی به د دنیا او د آخرت ستړې ټولې پر د اسانه کوي. که چیرې په دې میاشته کې یو سړی د یو مسلمان سره مشقت او تکلیف لري نو بیا خو د دې په عوض کې الله تعالی د دې بنده سره دا کوي چې د دنیا د تکلیفو عوض هم الله تعالی ورکوي، د دنیا د تکلیفو سبب هم الله خلاصوي، او د آخرت په تکلیفو کې هم عوض الله ورکوي، د آخرت د تکلیفو سبب خلاصوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ومن یسر علی معسر، که چیرې یو چا پر یو تنګ دسته باندې اساني راوستله، یو سړی په سختی کې دی تا پر هغې باندې اساني راوستله، نو یسره الله فی الدنیا والآخره، الله تعالی به د دې بنده سره په دنیا او آخرت کې د اسانۍ معامله کوي. څه معنا ده دی؟ یو سړی دی هغې ته وینې هغې ستا در قرض لاندې دی او تا پیسې هغې ته په قرض باندې ورکړي دي او د قرض تا د هغې سره دا وخت ټاکلی دی چې دغه وخت له به زه قرض در ادا کوم، لیکن چې کله دا زمانه راغله د هغې غریبه سره د قرض د ادا کېدلو وس و توان نسته، زړه دا غواړي چې ستا قرض در ادا کم، اقرار په دې باندې کوي چې ستا قرض پر ما باندې دی زه ستا قرض در کوم، لیکن د هغې سره د قرض د ادا کولو څه ضرورت نه وي. تا ته هم دا در معلومي چې د دې غریبه سره دومره شی نشته چې زما قرض را ادا کړي. بیا تا د ځانه سره دا فیصله وکړه ټیک د زمنم تا ته دا حق شته چې د هغې سره ته سختي وکړې، د هغې سره د خپل قرض غوښتنه وکړې، لیکن صرف په دې خانیت باندې چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی، نن الله تعالی پر د باندې امتحاناً سختی راوستلې ده، زه به د سره اساني وکم، نو د هغې په شکل ته دا ورته وایه چې سړی زما خو قرضه پر تا باندې ده، ټیک د زمانم ستا سره اوس د قرض د ادا کېدلو توان نشته، چې کومه زمانه کې الله تعالی تا ته وس درکړي هغه وخت ما ته خپل قرض را ادا کړه. دا د هغه مسلمان سره اساني ده چې کله یو سړی د بل مسلمان سره په دې میاشته کې اساني کوي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی الله تعالی به په دنیا او آخرت کې د ده سره اساني کوي. یا یو سړی دی هغې د کارخانې مالک دی، یو سړی دی هغې د کمپنۍ مالک دی، یو سړی دی د هغې د لاس لاندې خلک مزدوران دي، کارګر دي، کار کوي او د روژې مبارکه میاشته ده او پر هغې باندې په کار کولو کې سختي راځي، نو دی د دې نورو میاشتو په پرتله باندې د دې میاشتې په خاطر د هغې مزدورانو سره د اسانۍ معامله کوي او د هغې مزدورانو د وسایي خیال ساتي، د هغې مزدورانو د ضرورت او د روژې خیال ساتي، نو چې کله دی د هغې سره اساني وکړي الله تعالی به د ده سره په دنیا او آخرت کې اساني کوي. یا یو سړی دی کور ته رالی، کور کې زنانې دي او زنانې د کور خدمت کوي او د روژې میاشته ده او ډیر خدمتونه دي، د ټولو خوب کور خوراکه برابرول، د هغې ډوډۍ پخول کله کله پر زنانو غریبانو باندې دا ډیره سخت وي، نو سړي سره د کور د مالک سره د دې احساس ورسره وي چې زما د کور انسانان په ډیره سختی کې دي او زما په وس کې دا شته چې پر هغې باندې اساني جوړه کړم. نو که چیرې بیا د روژې په خاطر باندې الله انسان د دې خپلو انسانانو سره اساني وکړي، د دې په عوض کې به الله تعالی په دنیا او آخرت کې د دې سړي سره اساني کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من
یسر علی مسلم یسره الله فی الدنیا والآخرة چې کم څوک د چا سره اسانی وکي الله تعالی به د هغې سره په دنیا او آخرت کې اسانی کوي. لکه الله تعالی هم دا فیصله کوي وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة که چیرې ستا قرض پر یو چا باندې دی هغې ستا در قرضونو لاندې دی او هغې په دې وخت کې خاوند د عسرت دی. عسرت معنا په سختی کې دی، په تنګدستي کې دی، هغې په مسکنت کې دی، نو فنظرة الی میسرة ته د اسانۍ پورې یو څه وخت ورکوه چې کله الله تعالی د ده سره د اسانۍ معامله وکړي بیا د هغې سره د خپل حق مطالبه کوه. نو الله تعالی ته په دې میاشتو کې نرمي ډېره خوښه ده. الله تعالی ته په دې میاشته کې د انسانانو سره همدردي ډېره خوښه ده او الله تعالی ته په دې میاشته کې د انسانانو سره محبت کول، د انسانانو سره د اسانۍ معامله کول ډېره خوښ دي. چې کله ستا پر یو چا باندې قرضه باندې د زمنم قانونا تا ته الله تعالی دا حق درکړی دی چې پر خپل وخت باندې قرضه وغواړځي. که چیرې د هغه د قرضې توان نه لري قانونا تا ته دا حق سته چې هغه راګیر که په قید کې واچوه. لیکن ستا ایمان د یو مسلمان ایمان دا تقاضا کوي چې سړی دې ته مه ګوره چې پیسې څومره ولاړې څومره رالې، دې ته مه ګوره ډېرې به ولاړې سي ډېرې به راسي، ډېرو خلکو له په لاس ورلې د ډېرو خلکو سه ولاړې. د پیسو مسله نه ده، د تګ و راتګ مسله نه ده، دا د الله تعالی مخلوق دی، دا د الله تعالی عیال دی، دا د الله محبوب بنده دی. که چیرې د الله د محبت په خاطر ته نن د دې بنده سره اساني وکړې الله تعالی به د دې په عوض کې ستا سره ډېره اساني کوي. بس په دغه جذبه باندې، په دغه مینه باندې، په دغه محبت باندې، په دغه همدردي باندې د مسلمان سره اساني کول، دغه اساني د الله تعالی ډېره خوښوي او د دې اسانۍ په عوض کې الله تعالی د زندګۍ اسانیانې ټولې د سړي په نصیب کوي.